ته چې کله په مو زړه سوځې خو وې خو مو وسوې اوس د فراق سره بلد ته کړلو څه په اول ور خو مې نه سوې چې ودې وینه نو سوځې مې ته چې نه دې وینه لیا مې سوځې یو ځکیتا اخر ورسېد ځه یو ځکیتا اخر ورسېد ځه کني بالکل چیرته نه رسېد ځه چې هنر د تجربه میں استعمال کو بیا په هر چانه و شر رسېد ځه سلامونه ملګرو نه کې هیله او ډېر زیات احترامات مې ومنئ زه یم عاطف سهیل په دغه هیله په دغه تمه چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ او د ژوند په شیبو کې به وئ قدرمنو تاسو ته به معلومه وي چې زموږ چې کم د فیسبوک پیج و هغه کې لږ څه خرابتیان راغلی دي په هغې باندې به وروستو خبرې کوو مکمل طریقه هغې کې وښایم اوس پروګرام را جوړ کړی دی جناب نعیم خان حتیحر صاحب هغې سره به خبرې اترې کوو هغې نه به کلمونه اورو او په آخره کې به ستاسو ته ټوله طریقه د پیج او څومره خپل آی ډي د هغې طریقه به تاسو ته وښایم اوس به راځو په ټول نه مخکې حتیحر صاحب تاسو ته په دې پروګرام کې ډېر هرکلی او ډېره مینه وایم جی که تاسو د هیڅ طرف محتاج نه یې خو که بیا هم تاسو د مینوالو سره خپل لنډ تعارف وکوئ نو ډېر ښه خبره به وي د شناختی کارت مطابق مو محمد نعیم خان نوم دی او په عرف عام سے نعیم یا نعیم خان او حتیخیل تخلص کوم خپل کوم په نوم باندې وځي په ځي مې وزیر یا نعیم یا داسې نور هم استعمال کړی دي نو دا تعارف ته ډومل سره په مشرق تقریبا 1 کیلومتر سے خودکا خمادی بایک خیل دا مشکلای دی او هغه کې ژوند کوي بس ورته د ژوند شپېرې زیر باندې تېرېږي بالکل جی که تاسو ووایئ چې تاسو د وزیرو ادبي جرګې او پاباني کسانو کې هم یئ په هغې وخت کې د دې علاقې دپاره د ادبي تنظیم جوړولو ضرورت ولې پیښ شو څنګه پیښ شو دا خو ډېر ښه سول دی خو لږ کې که زه داسې کوشش وکړه چې په لاند الفاظ ډېر ټوله که دا خبره داسې چل وشه چې میږو لکه په ای ټایم سے بانۍ ته کله تللی بیا ورته دا د اول ملګري شاعران تنظیم وکنه نو په هغه کښې لکه دا خلک میږ ولیدل دا حیدر علی شاه حیدر صاحب اوس لکه ادبي هلې ځلې بالکل پرې ایښي دي استاد روغ دی مو جمال صاحب جنازه شه ولیدم او دا سیماب صاحب خدای وي دا مشهورون خلک وو بیا هغې نه میر لکه دا اثار وخوسته چې یاره دا خو داسې ټولنه او بلکې دا مخکې نه هم په ذهن شی یعنې ډېر وړې کولې نه دا په ذهن شی وه چې کوم ټایم نه مو په شعر اړې کړي دو دا یوه خاکا د مو په ذهن شی وه چې یاره داسې یوه ټولنه چې وي او بیا داسې ورې ورې هغې ځکي ته هغه غوندې اخر ورسېدي که نه نو بیا دا ټولنه غریب جان صاحب شو غریب جان صاحب خو ډېر سینیر کس و ځکه چې هغې هو مطلب لکه په ابوظبي شی په پاکستاني مرکز شی ډېر خدمات کړي دي او هغې ځکي نه ورته ایوارډ میلاو شوی دی د سفیر په لوس نو هغه شو میر شوي نور ملګري عمر حیات خاورې صاحب ډاکټر حضرت خان صاحب او داسې نور ملګري په هغې ټایم شی هغه نومونه اوس همونه ذهن نه لوړل خو ډېر کسون وي تقریبا میر په هغې ټایم شی په لیسټ 2 بوندې 10 کسون غړي چې دا ټولنه جوړېدله په اول ور دا پکښې څه بې پکښې غا شول پوته وشول د وخت سره ځنې پکښې نوي ورتلل خو بهر کې هغه مرغې ډېر ښه وه او ضرورت یې دا جوړ شه چې مخکې دا وه چې مثال شاعرونو وي هغه یې ځون سره شاعري کړله ظاهره خبره ده چې پاک شو د میر لکه ډېر قدرمن مشهورون شاعرون دي هغې کتابي نه چې مثال کا وخت چې ادبي جرګې شی نه دي نوست پاک شی خامخا کوتاهۍ کمی شته دا که چېرې دی په ادبي جرګه شی نوست وای بیا دا شی نه د دی نه دی چې څه شی هم وای او کم از کم صفا وای مخرندي نه څه شی ونه وای پورې نو دا ضرورت مخصوص شو شوق و اوس رسم دی د ادب خدمت دی میر شوق دی نو د هغې وجې نه لکه دا ضرورت داس جوړ شو چې بس د وخت تقاضا جوړه شوه د وزیرو ادبي جرګې ډومیله تر دې وخته پورې څومره سفر کړی ادبي سفر خو دا خو په سن 1996
1996 جی په دا کښې جوړ شوی دی نو لکه عمر ښې تقریبا 24 کاله ته رسي نه بالکل 24 کاله ته رسي او داسې شمېر که چې 14 سال په عمر ښې لکه د بلوغت په سن ښې د غا کړی دی حرکات کتابونه یې چاپ کړي دي د وزیر ادبي جرګې تقریبا د لاسې راسه چاپ و ناچاپ کتابونه دې شته بالکل ماشاءالله چې په هغه کښې میژول شامل کړي نو لکه لاس ته رسېږي د وزیر ادبي جرګې یو داس پروګرام خیبر نیوز چینل ته کړی وم چې هغه په غونډه صوبه کښې خلک یې کتلی و ډېر یې خوښ کړی و اوس هم وي په یوټیوب باندې کیدای شي او د هغې نه علاوه په مختلف وختونه کښې وزیر ادبي جرګې غاټې مشاعرې کړي دي لکه د ترخیبي په سکول چې کومه مشاعره وه یا د ډومیل په های سکول په یوه ټایم کښې یوه مشاعره په اوایل کښې مې کړې وه او داسې نورې نو هغه هم خلق ته دا شعور ورکړی دی چې یاره ادب څه شی دی دغې کښې کوم نمونه حصه واخیستل برسېره په دا خبره چې د میر د قومي کوم سنهادو د سپینه تنګۍ نو د هغې ورځ چې کومه ده چې کله وزیر ادبي جرګې په نوټس کښې دا خبره روغله چې یاره دغه لکه چې دغې مناوول کمزوري شوي دي نو د هغې وخت نه دی ښه په دوم دام سره عارض هم مناو کوي ځکه چې دی د دغې علاقې ادیبون شاعرون او سترګې دي نو دی دا غواړي چې یاره میر دا خپل قومي شعار چې کوم دی چې دا میر مضبوط ولري نور داس خدمات دي چې اوسه دلته خو ځکه چې دا د 24 کاله ډېر څه شوي دي ډېر زیات وخت شوي بالکل موږ دا ښار لیدلي چې ستاسو کتاب چاپ کېږي او ستاسو کتاب ته نماسه ورکړې او کله به راځي مارکیټ ته څه وخت ستاسو بالکل کتاب خو د ډېر وخت نه مطلب لکه ملګري هم تقاضا کو کنه مو خپله بیړه نشته او دغه پوته هم ځکه دی چې مو خپله بیړه نشته ملګري په هغه باندې لکه لګیا دی کسي یې ملګري نو انشاءالله چې هغه کتل متل وشي د یو څه لیکنې میکنې پې کو نوم د څه ورته نوم مو ته خوښ کړی دی عشق و عرفان عشق و عرفان نوم مو ته خوښ کړی دی او بس سوالا ده وکړي چې زر تر زر چاپ شي ستاسو وختې په دې باندې ورسوي او ملګرو دا چې کم اهم معلومات و هغه موږ د اتحاد صاحب نه واخیستل اوس به د ده نه شعر اورو او تاسو شعر طرف ته چې راشي نو ډېر خوند به وکړي پروګرام ډېر ښکلی مو لکه په میډیا باندې مخکې هم ډېر غزل یا سندرې یا څه شی نشر کړي دي او دا تو د هغه نه زه دا فایده وخولم د دې محفل نه چې زه مو یو حمد لیکلی دی چې د هغې مطلب عنوان دی الله نو په هر څه نه مخکې د نن پروګرام کښې زه غواړم چې هغه حمد پیش کړم او دا دو چې د هر چا خپل انداز وي د شاعر خپل انداز وي د ملا خپل انداز وي د نورې طبقې د ژوندونه د خلک خپل انداز وي نو مو د شاعر په حیثیت حمد چې کوم لیکلی دی د هغه محفل حصه یم د هغه محفل حصه یم چې کیسې پکښې کېدلې ها زما د پیداوښت چې فیصلې پکښې کېدلې د هغه محفل حصه یم چې کیسې پکښې کېدلې ها زما د پیداوښت چې فیصلې پکښې کېدلې نه شیطان نه فرشتې او نه پیریان دي چا لیدلي نه شیطان نه فرشتې او نه پیریان دي چا لیدلي زه اظهار زه شهادت شوم ټول خفي شول جلی جلی نه شیطان نه فرشتې او نه پیریان دي چا لیدلي زه اظهار زه شهادت شوم ټول خفي شول جلی جلی او که چا نه وای راښودلی ما بیا هم مخصوصولی که چا نه وای راښودلی ما بیا هم مخصوصولی
ما غوښتای به په اسمان ته اوس په مځکه مې موندلې زبردست ډېر ښکلی او چې سوالونه قبلوې مې چې سوالونه قبلوې مې چې ارمان پوره کوې مې کله کله ځوروې مې کله کله خوښوې مې که زه زر ځایه مین شم خو دا حسن خو ټول ته که زه زر ځایه مین شم خو دا حسن خو ټول ته زه مین دې د ښکلا کړم ته د حسن سرچینه یې چې دا سا دې را بخلې په رنګین جهان کې پایم چې دا سا دې را بخلې په رنګین جهان کې پایم ستا له رخه عقل زباد یم ډېر دې کم کڅو دې ستایم او ته خالق زما د ذات یې زه اظهار ستا د وجود یم ته خالق زما د ذات یې زه اظهار ستا د وجود یم زه له تا نه ته له ما نه هم سجد یم هم مسجود یم او تا په خپل فطرت پیدا کړم هم رحمان یم هم قهار تا په خپل فطرت پیدا کړم هم رحمان یم هم قهار فطر الناس علیها تا ویلی دی پجار او که باغی شم که فرار شم که منکر ستا له ښکلا که باغی شم که فرار شم که منکر ستا له ښکلا خو آخر عجز بنده شم په سجده تا ته الله بالکل ډېر خوند یې وکړو محمد اوس تاسو نور داسې غزل نور شعرونه دا لنډ بهر غزل دی جی ارشاد ترنم ترنم هو ډېر خوند ووایو بالکل ستا نه منکر شوی یم ستا نه منکر شوی یم لږ سپیډ ورکړه یاره کافر شوی یم ستا نه منکر شوی یم یاره کافر شوی یم ستا سوال منې نه خواست زاری 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 زم مرا ورشویم زم مرا ورشویم یاره کافر شویم ډېر ښه ډېر ښه ستا د باچاهۍ نه اوس ستا د باچاهۍ نه اوس زه ملک به درشویم زه ملک به درشویم یاره کافر شویم تا نه منکر شویم ستا تر نظرۍ سره ستا تر نظرۍ سره زه تر نظر شویم زه تر نظر شویم یاره کافر شویم ستا نه منکر شویم ډېر ښه رد میکړې قبول میکړې رد میکړې
قبول میکړې اگر ما گر شویم اگر ما گر شویم یاره کافر شویم ستا نه منکر شویم بیا د کړم میینه نه یم 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 بیا بختور شویم بیا بختور شویم یاره کافر شویم ستا نه منکر شویم یاره کافر شویم. ډېر ښکلی جی پروګرام زه خو وایي چې ډېر ښکلی روان دی وخت ښه کم دی بل غزل راته ووایه خوند به وکړي یار نور غزل داسې یو اردو غزل دی هغه درته پیش کوم پښتو غزل دی چې تو چې کله په مو زړه سوځې تو چې کله په مو زړه سوځې سوځې خو وې خو مو وسوځې زبردست اوس د فراق سره بلد ته کړلو اوس د فراق سره بلد ته کړلو څه په اول ور خو مې نه سوځې زبردست یو ځل بیا دغه شی اوس د فراق سره بلد ته کړلو څه په اول ور خو مې نه سوځې او چې ودې وینه نو سوځې مې ته چې ودې وینه نو سوځې مې ته چې نه دې وینه لیا مې ښه سوځې او چیرې مو د زړه کیسې ونه کړې چیرې مو د زړه کیسې ونه کړې همیش مې ته په چوپه خوله سوځې یو ځل بیا دغه شی او چیرې مو هم د زړه کیسې ونه کړې همیش مې ته په چوپه خوله سوځې بالکل زبردست او یورو مې مینې لګولی وای خو یورو مې مینې لګولی وای خو جنانه سامر سره ته سوځې زبردست د مو په مخ چې رقیب نازوي د مو په مخ چې رقیب نازوي یور لګوي ګله هر څه سوځي زبردست او نایمه ما کا په پښتو کې اظهار نایمه ما کا په پښتو کې اظهار په یور د عشق ټول پښتو نه سوځي زبردست بس چې کله په مو زړه سوځي سوځي خو وې خو مو وسوځي بالکل زبردست ډېر خوند یې وکړو ما ته داسې رالاګي زه وایم چې که دا غزل زما دی بالکل او مخکې نور داسې غزل چې تاسو ته یاد وي یاد خو نه دی ځکه چې دماغ مو چې کیم دی یا دنیادارۍ نیولې دي که نه او بهار کیف لکه لیکلې نه دی ته وایم ارشاد دا یو غزل دی جی ارشاد چې وای دی چې څه وایي خلق به څه نه وایي وای دی چې څه وایي خلق به څه نه وایي بد وایي که ښه وایي خلق به څه نه وایي مینه به ښکارېږي ورته ځکه خو پسخېږي مینه به ښکارېږي ورته ځکه خو پسخېږي دا ته پښتانه وایي خلق به څه نه وایي او بل شعر دی چې نور به نوموړي شو چې څومره ډېر مو یاد کړي نور به نوموړي شو چې څومره ډېر مو یاد کړي څه خواږه خواږه وایي خلق به څه نه وایي زبردست ډېر ښکلی راشه چې د زلفو په پناه کې د فنا شم راشه
چې د زلفو په پناه کې دی فنا شم دوی ورته تیاره وایي خلق به څه نه وایي او دا تهمت ته مینې خو یو فخر دی نعیم ته دا تهمت ته مینې خو یو فخر دی نعیم ته وی دی چې څوک څه وایي خلق به څه نه وایي بد وایي که ښه وایي خلق به څه نه وایي وایي دی چې څه خلق به څه نه وایي زبردست ډېر ښکلی او مونږ اورېدلي ستاسو د پښتو شاعري سره سره اردو کلم که تاسو شریک کوئ یو غزل دی جی ارشاد یہ کیا کیا کہ یوں مجھے رسوا کیا صنم یہ کیا کیا کہ یوں مجھے رسوا کیا صنم شیدا کیا تو کاہے کو تنہا کیا صنم گو بات تھی معلوم کہ تم جیت جاؤ گے گو بات تھی معلوم کہ تم جیت جاؤ گے مقابلہ تو ہم نے بھی اچھا کیا صنم زبردست کیا پھر بھی کریں گے کوئی سمجھوتا خودی پر کیا پھر بھی کریں گے کوئی سمجھوتا خودی پر ہر بار مر گئے جو آسرا کیا صنم جرأت تیرے حرکات پہ تنقید کی کیسی جرأت تیرے حرکات پہ تنقید کی کیسی تعریف پہ جو اتنا واویلا کیا صنم خواہش ہوئی کہ جان سے ہی جاؤں تیرے نام خواہش ہوئی کہ جان سے ہی جاؤں تیرے نام ایمان سے ایمان کو افزا کیا صنم بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہو وصل کی امید بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہو وصل کی امید ساری ہی زندگی خدا خدا کیا صنم ہاں پھر سے کریں گے غرور عشق کی پرواز ہاں پھر سے کریں گے غرور عشق کی پرواز ایک تازہ عزم آپ نے عطا کیا صنم خوشبو کی طرح تیری محبت نے شہر میں خوشبو کی طرح تیری محبت نے شہر میں 400 نعیم کا چرچا کیا صنم زبردست ملګرو پروګرام وخت سره ته رسېږي تاسو ته په اخر کې بیا دا خبره کوم چې زما د کم د فیسبوک پیج و هغه کې څه مسله راغلی هغه خراب شوی دی فلحال بند شوی دی کم ملګري چې بهر دی هغې ته ورځي چې تاسو اوس فیسبوک ته لاړ شئ او سرچ کوئ عاطف سهیل وزیر نو تاسو ته نه راځي کم چې برمل کې ملګري دی هغه ته راځي تاسو فلحال داسې کار وکړئ چې زما دا کم آی ډي ده عاطف سهیل ډومیل تاسو فیسبوک ته راشئ په هغې کې سرچ کوئ او تاسو دغه فالو کوئ او پوک یې کوئ زما فلحال پروګرامونه به د دې آی ډي نه شیر کېږي او بل دومه خبره چې تاسو لاړ شئ یوټیوب ته یوټیوب کې تاسو سرچ کوئ عاطف سهیل وزیر نو تاسو دا سبسکرئیب وهئ سبسکرئیب سره بیل آیکن ووهئ نو په دغه به تاسو ته زموږ ویډیو رسیږي او دا پروګرام به انشاءالله جاري وي تاسو ته د هغې آی ډي نه او د یوټیوب نه او د ویډیو د پاسه تاسو چې کم لینک وینئ هغې د پرسنل فیسبوک آی ډي لیکلې ده زما هغه آی ډي ده او ورسره چې کم یوټیوب لینک دی او دغه د پاسه یوټیوب لیکلي ورسره د یوټیوب لینک دی تاسو په دې باندې هم کتلی شئ او فلحال به دا دې نه تاسو ته شیر کېږي د هغې سره که زما فیسبوک پیج او صحیح شه خو صحیح ده که نه نو هغې ته بیا مخکې بیا پروګرام سره جوړو تاسو فلحال په دې باندې زما ویډیو کتلی شئ اوس به راځو پروګرام سر ته رسیږي په اخره کې اتحیل صاحب ستاسو ډېره شکریا ده کوو چې تاسو موږ ته خپل وخت راکړو او په اخر کې ستاسو د خپل سیاسي سماجي او ادبي تجربې په بنیاد تاسو د مینوال ته څه پیغام ورکول غواړئ پیغام خو دا دی چې دا چې د څومره مخلوق ته یې دغه مځکې نه دغه خاورې نه پیدا ده جی نو دا خوره د میږ مور شوه اوس د دغه خدمت کړل په چار دی چې څومره زندګي په دا دنیا شي سړي ته دغه دنیا داس مثال دی لکه یوه سروی ته چې لوړ شي او مطلب دا دی چې ورته خپل ته څه سید سودو کې وکړي بیا ونرځي نو هغه چې چاته څومره زندګي میلاو دو پاک سے مطلب لکه دا خوره د میږ وطن د دغه خدمت دا هر چاته مې پیغام دی او د یوه بل سره مو خاص کار نوجوان طبقه ته او مشرون ته دواړه ته چې لږ کې داسې چل کوي چې د خبره
مثبت پهلو چې کوم دی په هغې باندې لکه دیان ورکوئ، منفي پهلو چې کوم دی دا ترک کوئ. دا ډېره د خیر خبره وي. دا بس دا مو پیغام دی چې د وطن خدمت په مش فرض دی. چې دا نه مطلب څوک چېرته دی په کوم سټیج باندې دی په کوم فیلډ ښې دی دا هغې خپل فیلډ نه یعنې داسې نیت ورته وکړو چې یاره زه په دې وطن ښې ژوند کوم او زه داسې ژوند وکړه چې په شاره درست ژوند نو دا پیغام دی. ډېر ښکلی پیغام. ډېره مننه ملګرو. اوس به راځو د ده په اخر نعیم خان صاحب په دغه اخري څو شعرونو درنه په مخه اخلم چې وای تاب د حسن د کاغه سموي هور دی، وای تاب د حسن د کاغه سموي هور دی، کوک خاطی هل سم کا نور خسنی با لمبه کړي، کوک خاطی هل سم کا نور خسنی با لمبه کړي. چې چرته وای الله مو خاص ساته ابا ساته د خپل ځان د خپل چپرچل خیال وساتئ. اوس راکۍ د خپل کیمرامین خالد نواز سره تیف سهیل ته ورکړئ اجازه. بیا به کېږي ملاقات.